پروفیسر موږ اکثر ناسو نو ټاپې کوو یو بل ته پروفیسر صاحب هم ټاپه کوي موږ ورته هم ټاپه کوو نو یو څو ټاپې به پروفیسر صاحب ته ډالۍ کړو چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي او مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه او د دیدن تږي به ماړه کړم د دیدن تږي به ماړه کړم او د بلۍ سر ته به سرتوره وخېجم زما زکام جانانه زما زکام جانانه او درته کفکول کېدم مو دې خوړم لیونۍ بل چاته واده شوه او هغه به روغه شي خو زه لیونی شوم دیدن د خوار پټي غله ده سر صاحب دیدن د خوار پټي غله ده نه به پرې موړ شي نه به وتړې پنډونه او بله ټپه ده وایي د لو په منځ کې دې خوله راکړه د لو په منځ کې دې خوله راکړه لو د پښتو د نه د پښتو والا هغه نه د لو په منځ کې دې خوله راکړه او د لو په منځ کې څوک اوبه نه ورکوي نه او د اوږکو عامل به وکړم د اوږکو عامل به وکړم خو خپل لالی د زرګر نه محتاجوم او بیا بله خبره وایي خاورې ایرې مې نیازبینتوب شو چې کور پردی دی ملابان مې پاسې وینه او آخري ټپه وکړه مشران ناست دي څه پکې لږې کچۍ دي پروفیسر صاحب د آخري ټپه نه وایي په بوساړو کې پرزول کړي او ناترسه یاره ته له شولې ډکه کړم غزل نمبر وسره دا پروفیسر صاحب مطلب دی چې وایي که دلته جمهوریت دی او که دلته امریت دی که دلته جمهوریت دی او که دلته امریت دی په مونږ پښتنو باندې خو ټول عمر قیامت دی که بد شو داسې بد دی چې شیطان ترې امن غواړي که ښه شو دا انسان د فرښتونو موچت دی خلوص وفا او مینه محبت چې سره یو شي هم دا باچاخاني ده او هم دغه انسانیت په برما او په شام کې چېرته یو سړي دا ووایي چې ټوله پښتونخوا کې هم د امن ضرورت دی ستاسو نه خو کلی اکثر یو سړی قبضه کي تاسو د دلی پورې سم کړی حکومت دی ستاسو نه خو کلی اکثر یو سړی قبضه کي تاسو د دلی پورې سم کړی حکومت دی او ټوپکې دي بارود دي میزایل دي ټینکونه په تندر دې دا ټولو لګي دې ته ساجت دی د څو ملګرو نه به بخښنه سره چې پیغلې او ځوانان به په شریکه ټول ګډېږي دا ستا د انقلاب او د بدلون نه مې نفرت دی وطن
او یا کفن یو د دار سر ته خېجولي دا وخت د مذمت نه دی پکار مظالمت دی او مالدار چې نور مالدار شي او غریب د نور غریب شي سواتي د دې نظام د دکه کړه بغاوت